که تاسو په ورځ کې څو ځله موبایل چارج کوئ یا موبایل چارج کم کوئ، په دې ویډیو کې به یو اپشن در وښیم چې هغه فعال کړئ. نو لومړۍ ګټه یې دا ده چې ستاسو موبایل به چارج ډېره موده کوي. دویمه دا چې ستاسو د موبایل د بیټرۍ عمر به زیات وي، یعنې بیټرۍ به زر نه خرابېږي د موبایل. نو راځئ تاسو به راسئ خپل موبایل کې سیټنګ به راخلاص کړئ. لاندې به راسئ، دلته به په ډیوایس کې په دې اپشن به کلیک کړئ. دلته به په دې بیټرۍ اپشن کلیک کړئ. بیا به په دغه پاور موډ په دې اپشن کلیک کړئ. دلته دغه آخرینی اپشن تاسو ګورئ، دا زما فعال و، دا ما لږ مخکې غیر فعال کړ. د دې لپاره چې تاسو په ویډیو کې در وښیم، دا اپشن به د تاسو غیر فعال وي. دا اډیپټیو پاور سیوینګ دغه اپشن ده، نو دا به تاسو فعال کړئ. دغه اپشن ډیر مهم ده. د دې کار دا ده چې ستاسو د موبایل کارونې هغه عادتونه څاري، په کوم ډول چې تاسو موبایل کاروئ. د مثال په ډول که تاسو موبایل کله کوم وخت کې نه کاروئ، کوم وخت کې کاروئ، کوم وخت کې چې موبایل نه کاروئ، نو هغه وخت کې دغه اپشن د پاور موډ اپشن ستاسو موبایل کې اتومات خلاصېږي که دغه اپشن تاسو آن کړئ. نو هغه بېجایه کوم اپلیکیشنونه چې چارج مصرفوي هغه ټولو باندې چارج بندېږي، هغه اپلیکیشنونه چارج نشي مصرفولی. او که کله تاسو موبایل کاروئ بیا دغه خپله بیرته اتومات بندېږي، پاور موډ اپشن موبایل کارولی شئ. او یا په موبایل کې چارج را کم سي، بیخي لږ سي، نو دغه اپشن په اتومات ډول خپله فعالېږي، هغه لږ چارج بیا ډېر دوام کوي. نو دغه اپشن ډېر مهم ده، حتما یې فعال کړئ. په دې سره مو یوه ګټه یې دا ده چې چارج یو څه زیات کېږي، د موبایل زیات وخت دوام کوي. دویم دا بیټرۍ زر نه خرابېږي. کله چې په بیټرۍ زور راځي بعضې وخت چارج پرې ډېر راکمیږي، دغه پاور موډ اپشن خپله فعالېږي، په اتومات ډول یې موبایل فعالوي. نو دا ډېر مهم اپشن ده او دغه ځانګړنه او دغه ګټې حتما یې فعال کړئ. نو ویډیو همدومره وه، که خوښه سوې مو لایک یې کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. څنګ کې دغه د زنګ نښان هم ووهئ تر څو بیا هره ویډیو په وخت در ورسیږي. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.